که ستاسو ماشوم 2 کالو عمر ته رسیدلی دی نو د دې خبرو خیال وساتئ. ماشوم په دې خبره پوهی کې چې د چا غېږ کې نه کینی. پردي سړي د لاسه د خوراک څښاک څیز د خوړلو دپاره نه اخلي. که ماشوم د کوره بهر وځي نو تاسو ته د دې خبرې پته وي چې هغوی چرته دي او کمې لوبې کوي. که خندرویه ماشوم خفه ووینئ نو ترې وجه معلومه کوئ. ماشوم که د یو بالغ رشته دار یا ګاونډي کره تلل نه غواړي نو هغه کله هم مه لیږئ. ماشومانو ته نوی کارټون لګولو نه اول خپله وګورئ او بیا هغوی ته د کتلو اجازت ورکړئ. ماشومان د ټیوټر، رکشې یا وین ډریور د خپل کزن یا ګاونډي سره یوازې مه پرېږدئ. خپلو ماشومانو سره ملګرتیا وکړئ او خپل را روان وخت محفوظ کړئ.